سلامونه دوستانو، موږ اکاونټ جوړ کړی و او ټیک ټاک کې. نو بیا هغه ډاکومنټ ریویو دپاره 24 نه 48 اورز لپاره وخت اوس 40 نه تر 40 ساعته پورې چې موږ ریویو کوو جواب درکوو. نو هغه ایمیل راغلی چې هغه ډاکومنټ ویریفای شوي اکاونټ جوړ شوی. نو اوس به د اکاونټ نور سیټ اپ وکړو. شپ ریټرن ایډرس به ورکړو، ویر هاوس والا ایډرس چې کوم وي هغه ایډرس یې به ورکړو. نو ټول اول به براوزر خلاص کړي او دلته به ولیکئ ټیک ټاک سیلر سینټر. دلته راځي دا ټیک ټاک شاپ سیلر سینټر، په دې به کلیک کړئ. نو دلته لاندې چې راشي دا لاګین باندې به کلیک کړئ. نو دلته په دوه طریقو باندې ته لاګین کېدلی شي. موږ موبایل نمبر هم ورکړی او ایمیل هم ورکړی. نو که موبایل نمبر باندې کېږي موبایل ته به د ویریفیکیشن راځي، دلته به ولیکئ. که ایمیل باندې کېږي دې باندې کلیک کړه، دلته به ایمیل ولیکئ او دلته به پاسورډ ورکړئ او لاګین باندې به کلیک کړئ. چې لاګین باندې کلیک کړئ تا ته به یو کوډ درشي. نو ما تیار لاګین وم، دې وجې نه ما ته کوډ رانغی. تا ته کوډ درشي ایمیل ته، هغه کوډ به هلته ورکړئ او لاګین به شئ. دلته راشو ډاکومنټس ویریفای شوي دي. اوس دلته راځي. نو اوس وایي چې شپینګ سیټینګ دې وکړه، دې باندې ما کلیک کړه. دلته به اول سیټ شپینګ انفارمیشن، دلته به د ایډرس ورکړئ. دلته به هغه ایډرس ورکړئ چې کوم ځای نه ته پروډکټ لیږې او یا بیرته تا ته چې راشي. که ته دا سلیکټ کړې نو هغه ریټرن کې به هم هماغه ایډرس راشي. دلته ویر هاوس نوم ورکړه. اوس ما دلته ویر هاوس ورکړه، نوم مې ورکړه. دلته کنټکټ پرسن نمبر ورکړه. اوس ما دلته نوم ورکړه. موبایل نمبر غواړي دلته به موبایل نمبر ورکړئ. دلته راځو پوسټ کوډ به ورکړئ. نو پوسټ کوډ چې ورکړئ بیا هغه ایډرس مکمل راځي، هغې کې به خپل ایډرس سلیکټ کړئ. اوس ما دلته واخیسته، خپل ایډرس مې واخیسته. ګوره لاندې راته خپل ایډرس ولیکه، کنټري هر چې راغی. اوس دا بټن مطلب ده که دا ایسته کړې نو ته به دلته ریټرن لپاره بیل ایډرس ورکوې چې پروډکټ که چېرته کسټمر ریټرن کوي نو کوم ایډرس ته یې کوي. که دا سلیکټ کړې خو همدې باندې بېرته ریټرن ایډرس هم دا شو او دا بل ایډرس هم دا شو. سیټینګ باندې به کلیک، سیټینګ باندې چې کلیک کړه شپمنټ انفارمیشن ایډیټ سو کنفرم به ووایه. اوس دلته دا غوښتې ده چې هغه کمپلیټ کړه، د ایډرس دې ویریفای کړه چې د ایډرس رښتیا نوم تا ده که نه ده. چې په ګو کمپلیټ باندې کلیک کړې یو نوی وینډو خلاص شي. نو دلته تا نه ډیټیل غواړي. دلته به خپل ایډرس ورکړې دی، کوم ایډرس چې ده، پوسټ کوډ وغیره ټول چې پوره ورکړه. دلته به ډاکومنټ کوي، دلته به ډاکومنټ ته خپل سلیکټ کړي چې کوم ډاکومنټ ड्राइविंग लाइसेंस यूटिलिटी स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या ड्राइविंग लाइसेंस या د برق د ګیس او بل چې پاش کی تا دا ایډرس هغه ډاکومنټ به ورکړي. بانک سټیټمنټ هم ورکوي سي، جی پی لیټر هم ورکوي سي، ان ایچ اس کارت، میډیکل کارت چې کوم دغه بینیفټس اوس ما دا سټیټمنټ واخیسته فرام فاینانشل اپلوډ باندې کلیک کړه، دا مې اپلوډ کړ. نو اوس سبمیټ باندې کلیک کړه، نو دا سبمیټ شو. your payment related information are under review. دا اوس under review ده. نو دا به خپله ریویو کړي او اپروو به یې کړي.